بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نننی لیکچر دی د حکمیه یا امریه په باره کې. حکمیه یا امریه کله چې مونږ د معروفې د پاسه زورکې یا حمزه ولیکو نو حکمیه ته جوړه شي. یادګیرنې یا د حکمیه استعمال. دا یې د پښتو یو ځانګړې یعنی خالصه یې ده. نمبر 2 دا د مؤنث یې پسیر آواز لري یعنی دواړه یو شانتي آواز لري لکه لکۍ ځای. نمبر 3 دا یې د جمع حاضر امر یعنی د کار کولو دپاره هم استعمالیږي لکه ځئ، ورشئ، کینئ، پاسئ وغیره. نمبر 4 دا یې د جمع حاضر نهي دپاره هم استعمالیږي لکه مځئ، مکینئ، مپاسئ وغیره. نمبر 5 دا یې د جمع حاضر سوالیه دپاره هم استعمالیږي لکه آیا تاسو کینئ، پاسئ، څه شوئ. نمبر 6 دا یې د جمع فعلیه او امریه د دواړو دپاره هم استعمالیږي لکه ستړي مشئ، ورشئ، پخیر راغلی، خوار مشئ. نمبر 7 امریه یې هم لکه د مؤنث یې صرف په آخر کې استعمالیږي لکه ځئ، راځئ. نمبر 8 امریه یې مخصوصه یې، معروفه یې او مجهوله یې څلور واړه د فعل یګانې هم دي لکه ځئ، ته ځې، راځي، سړی راغی.